لوګر کې د یونیسف له لوري د مرکز پل عالم یتیمانو روزنتون له شاوخوا 1300 یتیمانو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. د لوګر ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي چې په دغو مرستو کې ژمنۍ کورتۍ، جورابې او ورته نور توکي شامل دي او د یونیسف له دغو مرستو منندوی دي. موږ تقریبا زر نفره د یونیسف د نړیوالې مؤسسې په مرسته باندې د سرخ، خوښۍ، محمد اغې، برکي برک مرکز په دغو ولسوالیو کې نیولي دي. نو موږ غواړو چې له همدغه سهم نه چې زیات ده خروار او عادر ته هم رسیدګي وکړو چې تقریبا موږ 1300 نفره دوی ته په سهم کې ورکړي دي او امید لرو چې یو څه سهم دې را رسېدلی ده نو نور هم کیدای چې سبا بل سبا راورسېږي. دوی همداراز وایي چې لوګر کې 2,000 یتیمان ورسره ثبت دي او اوس مهال یې یوازې 600 تنو ته د زده کړو او روزنې زمینه مساعده کړې او یتیمانو ته د لا ډېرو اسانتیاوو د رامنځته کولو ډاډ ورکوي. موږ د لوګر په ولایت کې تقریبا 2,000 یتیمان ثبت کړي دي چې 600 یتیمانو ته فلحال موږ د تعلیم زمینه مساعده کړې ده چې موږ دغه ته ورته 2 روزنتونه نور هم لرو چې یو د اناسو ده او یو د ذکورو ده. دا ویلو ده چې افغانستان کې د امریکایي اشغالګرو له لوري د اشغال له امله ګڼ شمېر مېرمنې کونډې او ماشومان یې یتیمان شول.